تاسو د موبایل سټوریج چې دی دا بار فل کیږي او تاسو دې نه ډیر زیات تنګ راغلی یې. تاسو په موبایل کې څه اپلیکیشن یا څه ویډیو ډاونلوډ کوئ نو تاسو د موبایل میموري چې دا هغه فل راځي. هغه خپل د موبایل میموري چې دا به تاسو څنګه خالی کوئ. په نننۍ ویډیو کې مې د درې داسې طریقې راوړي چې په دغه طریقو سره تاسو خپل د موبایل میموري چې دا هغه خالی کولی شئ. خاص کر کې د درېم نمبر کومه طریقه چې دا خو زما ډیره زیاته خوښه دې سره زما موبایل کې ډیر زیات ځای چې دی هغه خالی شوی دی. اوس دغه طریقې کوم ځای کې دي او دا څنګه کار کوي مکمل طریقه درته ښیم. خو په دې پیج باندې اول ځل من راغلی دا پیج ځان سره فالو کړئ او که په یوټیوب باندې دا ویډیو ګورئ نو یوټیوب چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې په دغه پیج باندې اپلوډ کوو. اوس په زم د موبایل سکرین ته او تاسو ته به زه سټیپ بای سټیپ ښیم چې تاسو به خپل د موبایل سټوریج چې دی دا به تاسو څنګه خالی کوئ. ها ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. خپل کوم واتس اپ چې دی دا به اوپن کړئ. واتس اپ چې کله تاسو اوپن کړئ نو د 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ. بیا به تاسو راشئ خپل سیټینګ ته. سیټینګ باندې تاسو کله کلیک کړئ بیا به لغونتې لاندې راشئ د سټوریج اینډ ډیټا باندې به کلیک کړئ. دې باندې کله تاسو کلیک کړئ نو د مین سټوریج باندې به کلیک کړئ. دلته کوم تاسو سټوریج چې دی هغه به اوپن شي. صحیح ده تاسو ښکاري دغه د لاندې تاسو ښکاري کوم لارج فایل چې دی باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته به تاسو خپل کوم لارج فایل چې دی هغه به تاسو ډیلیټ کړئ. مطلب دا زه ډیلیټ کوم دی باندې به کلیک کوم دا به زه ډیلیټ کوم. دا ما ډیلیټ کړ. صحیح ده. اوس پسې بار راوځم. دویم کوم اپشن چې تاسو به خپل پلی سٹور چې دا به اوپن کړئ. پلی سٹور چې کله تاسو اوپن کړئ نو دی بره خپل کوم پروفایل چې دی باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ مینیج اپ اینډ ډیوایس دی باندې به کلیک کړئ. دلته مینیج باندې کلیک کړئ. مینیجمنت چې بیا تاسو کله کلیک کړئ نو دلته تاسو ښکاري دلته په دیس ډیوایس باندې دی دا به تاسو دلته ناٹ انسټال باندې کلیک کړئ. ناٹ انسټال باندې تاسو کله کلیک کړئ نو دا کوم اپلیکیشن چې دی تاسو سره په موبایل کې فزول دي دا به تاسو ټول ریموو کړئ. ټیک ده. ګوګل کروم به اوپن کړئ. ګوګل کروم چې کله تاسو اوپن کړئ نو د 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ سیټینګ ته. سیټینګ کې بیا لاندې راشئ سایډ سیټینګ باندې به کلیک کړئ. سایډ سیټینګ کې بیا لاندې راشئ. بیا لاندې تاسو ښکاري ډیټا سټوریج دی باندې به کلیک کړئ او دا کومه ډیټا چې دا لاندې تاسو ښکاري ډیلیټ آل په دې باندې به کلیک کړئ او ډیلیټ به کړئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شي دا خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او د نوې ویډیو لپاره موږ له راکړئ اجازه. د لوی الله په امان.